نظام سره جنگ روا و روا نه وای بیا چې شته ورسره که جنگ روا و یعنی خود به روا و ته څه وایې ته وایې روا و یاره روا خو و ته په علم لرې علم مې لرلی خو بیا به ما فتوا پې ورکړې وه چې یا روا و یا نوره نو ته خو اوس وایې چې و ها ته خو وایې چې و روا و زه خو یم چې دوی که ورسره روا و ته څه وایې هغوی څه کوې زه یم چې ورسره روا و نور پوهېږې ته علم لرې چې پوهېږې چې سرچ دې کړی دی و ښه 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 مثال تا کور ته زه درسم په زور زبردستي باندې ته ما سره جنګ روا بولې که نه روا بولې څوک راغلي وو تا ولې نه لیدل دا 250 ملکونه چې راغلي وو 250 ملکونه چا راوړي چا په وخت کې راغله چا باچایي وه وخت کې بې غیرتۍ کار چا وکړو چې امریکایان یې راوړل ته موږ ته موږ خو نه دي خو نه یم تللی چې ما راوړي چا وکړو چا ورته ملک خوښ کړو ترې هغوی ته ویل راشي موږ خو نه ما خو نه دی کړی وروره که نه چې تاسو راشي موږ خو نه چا خوشي کړي همدغه اماره چې امریکا هند کړي ټول خوشي یې نه کړلو پېغلې هغه یې پرې نه ښودل هر څه یې پرې نه ښودل لاړ نه شله اوس هغه یې پرېښي شپږ میاشتې پی ورته بمبارونه پرې روان وو بمبارونه نه وو هسې ګوره وروره ته دا موچي هغه د هغه د برستې لږ زره رنګ که دوا پرې واچو خبرې چې بمبارونه نه وو ورته ویډیوګانې وګوره تاریخ وګوره څومره بمبارونه زه تا نه پوښتنه کوم دواړه خواو جنګ کړی زه دا نه وایم چې دی نه دی کړی بمبار یې نه دی کړی یا هغه یې نه دی کړی دواړو جنګ کړی دی په یو بمبار کې هېڅکله داسې بمبار کې 4,500 کسان په یوه ورځ کې نه دي مړه شوي ولې هغوی هم په چالیزنبق کې په یو چاودنه کې 4,500 کسان مړه کړي صحیح دی 4,500 کسان ما ته دواړه هغه دي زه دا نه وایم چې دوی د 4,500 نه به هم ډېرو په نورو ځایونو کې وژلي اجازه راکړه ودرې خبر ته غوږ ونیسه په غزه کې په خوست کې بمبار وکړه 100 نفره یې په تراوو کې خالي شهیدان کړل 4,500 ډېر دي که 4,500 ډېر دي که 100 دغه چې په یوه د ورځې په زرا وکړو یو په کال کې 4,500 خو دواړه دا منې چې دواړه ګناه کړي دا منې دواړه باید مجازات شي منې که نه ها دواړو جنګ کړی دی څرنګه دواړو خواو جنګ کړی دی صحیح د مخسره دي باید مجازات شي خبره داسې شی ده یغو که بمبار یغو عام و خاص واضح او دغه پاکستان کې جنګ روا دی که نه دی پاکستان کې جنګ روا دی خپل په سر خبرې مه کوه چې بیا دې قطع کوم خپل په سر خبرې مه کوه وروره پاکستان هلته جنګ روا دی که نه دی پاکستان کې خبرې نور شی مه کوه پاکستان زما خبرو جواب را پاکستان کې جنګ روا دی بالکل روا ده تا کړی دی لکه څرنګه په افغانستان کې روا او پاکستان کې دغه لس ګونه زیاده روا ده نو ولې یې کوئ نه څنګه هم نه ولسوالۍ و نه ولنم یو لګن قدر ته ځای و نو دلته موږ ته دلته د کلمو مازغه زما خورې نو وړې هم نیسو خدای به وخت راولي وخت به راشي غږ به در باندې وکړو چې نن پلانکۍ ځکه فتحه کړه نن پلانکۍ ځکه کله چې موږ د کلمو مازغه ختم کړو بیا به تاسې ښه ونیسئ موږ به مړه شو بیا به خاورې پکې مازغه مو ختم حکومت پرېږدي چې خپل کار وکړي پرېږدي وروره ته دا حکومت څوک پرېږدي چې ستا دا ملي بیرغ دا مسلمانان نه دي دې کې کلمه نه ده ولې یې کته کړې مسلمانان نه دي وروره هېڅ مشکل نه موږ په ملي بیرغ کې نه وي نو ولې کته دی ولې نشته ولې هر ولسوالۍ کې هر ټیبل باندې نشته ولې څه شی پکې وو کلمه پکې نه وه پس چې پس ته بیا مني بیا ورته مړې ګوري کونیس خوندرانو غوندې بیا هغه به خوند وکړي او که اوس نه خپل په خوښه ومني چې زموږ زړونه لاسته راولي دا به ښایي چې دا اوس یې در سره ومني هم نه منئ څوک اوس وایي چې په افغانستان کې د ملي بیرغ اخیستې ملي بیرغ چې پوځ یې نه شي خو دې نه منو نو ملي بیرغ خو یوازې موږ دیوالونه خو هغه نه کوو دا ملي بیرغ دلته زمریان لري نور څه غواړي پوځ غواړي دواړو ته سوله غواړم دواړو ته ځکه چېرته مسلمانان یې ګوره وروره سوله راله دا سولې یولسمه میاشته ای وروره سوله دې ته نه ویل کېږي ای وروره دلته جنګ ولې اوس ګوره چې دوه نفره زه تا رانسم خولې نه درته د خوښیو ټیم جوړوم خو ما تا جنګ وکړو که نه تا زه م ووهلم سر دې راته اخته دې راته قیچي کړي وهلی دې یم صحیح ده دغه دې ما ته وویلې تا زه خو زه ته چې سوله کوو منځګړی به سوله کوي که نه خو څه به ته تاوان کوې څه زه نو دا خو نسې نه کېږي چې ټول ټیم در باندې تیر څه په 2011 کې د په هغه کې هغه خلاص کړ په قطر کې دفتر خلاص کړ لس کاله د سوله نه کېدای ولې نو قطر کې خلاص خو دغلته به م دې وطن کې خلاص کړی و که نه بل وطن خل نه و موږ وطن کې م څرنګه خلاص کړی وای چې کلاشینکوف کې تا د ما په سر رایښی وای بیا نو چې ما خو درته ویلې چې جنګ مه کوئ راځئ چې خبرې وکړو زه عاده زه ته اوس خبرې کوو ایا که دغه خبرې موږ په ډزو باندې وکړو تن دوغره ډزې ما په باندې وکړې زه په تا وکړم هغه به ډېره موږ ګټه کړې وه که دغسې چې زه ته یو بل سره باسو
خو موږ هم دغه درته ویلې چې امریکا وباسه موږ تاسې به خبرې امریکا ولې دې راوړله تا راوړې ګوره تا راوړې ته به یې باسې که نه ما خو نه ده راوړې نه زما په حکومت کې راغلې تا راوړې ده ته پرڅه دې ورته پرېښودل حکومت دې پرېښودل لاړلې دی ده خو ته به یې باسې که نه تر مخ راخوڅوې زه وایم ما خو امریکا نه ده راوړې نه زما په حکومت کې راغلې مثال وایم که نه نو ما خو نه ده راوړې تاسو راوړې تاسو ته حکومت پرېښودل لاړلې که نه ملک هم خوشې کړ ټانګونه هم خوشې کړو تیارې هم خوشې کړل یقون وسایل هم خوشې کړل لاړلې ترې ګوره وروره خبرې ته غوږ شه خو لاړلې که نه ملک هم پرېښود تاسو پرېښود یعنې مونږ کنځلې مونږ تاسو ته نه کوو مونږ دغه وایو که یو افغان ته مونږ فریدو شرم نه دی ولې مونږ خارجانو ته زه وایم چې تاسو ولې حکومت مو نظام مو خلک هر څه مو ټول هر څه در سره نو هغه وخت کې دې څنګه حکومت شو نه دي شو کولی صحیح دی حکومت نو چې کله دی حکومت پوره ټول 4 ولایتونه در سره نه دي شو کولی نو هغه وخت کې دې کولی شو چې ته اوس هېڅ شی نه لرې ټول 15,000 کسان لرې په 15,000 دې وشو کولی په 15 لکو دې نه شو کولی دا نو ګوره بعضې خبرې زړګی لږ منطق کې سر کې کته کا دا بعضې خبرې ګوره زړګیه زه دا منم چې تېر نظام کې ډېر خلکو چې هغې غلا یې کړي پارلمان کې وو هغې خپل هغه معدن یې خرڅول ظلمونه یې کړي هرې خوا شوي هر چا کړي که عدالت کوئ که چېرته معاف نه وي خو باید هغې محاکمه شي دی که چېرته معاف خبرې باید هېڅ انسان باندې دوغره حق نه لري که چېرته سوله دې ته وایي که ما او تا سوله وکړه که تا ما ته وویلې چې ته غلام یې یا دې ما ته وویلې چې ته نر نه یې یا دې ما ته وویلې چې ته حیوان یې که نه نو د دغې یوې خبرې نه چې جنګ دوباره زما او ستا هغه شو ستا مرګ خرابېږي ځکه تا بیا تعرض کړی که نه تا ما ته ویلی شوی چې وروره څنګه یې وروره ښه یې مسجد ته ځو څه کوو بېلې خبرې وي که تا ما ته الغلط الفاظ کار کړی وی نو زما او ستا جنګ شوی بیا ته هغه څوک مخسرت ته کېدلی نو زه تا نه پوښتنه کوم ته به دا دومره خلک چې په دې ملک کې دا خو ټول خراب نه و که نه لږ دی وروره دغلته مازغو کې دی لږ زره مازغه کته که که نه لږ زره پکې چې اوبه واچوه که نور مازغه کار نه کوي چې ټول خلک خو نه ملامت که نه خو دا امارت نظام دی ټول موږ نه وایو ټول خراب دي دا موږ نه وایو ځکه موږ انسانان یو عقل لرو که نه صحیح ده ورونه ټول نه خراب هغې هم همداسې ټول نه خراب ولې نو څنګه دی نو څنګه ټول اجازه راکړه وروره دی نو څنګه ټول راغلي د هغې کار موټر ټانک هغه هر څه یې ورته ورکړي دغه دی ګوره دی بیا هم خبرې کوي ټوپک یې لا نه دی هغسې جنګ نه کوي زه هېڅکله جنګ ته څوک نه هڅوم چې جنګ وکړي جنګ دې ورک شي زما دغه خبرې نه دي دا د مراکټو د مرمیو د دې شیانو نه ډېر زور لري دا داسې زور لري چې دا داسې خلکو فکر را جوړوي دا خلک زه هېڅکله دا نه غواړم یو انسان واوروره مسلمان دغه کسان که چېرته ته ښه ورورې ښه مسلمان یې که ته واقعت مؤمنه مسلمان اجازه راکړه بیا تا ته خبرو اجازه درکوم که ته مؤمنه مسلمان یې دواړه خواو جنګ کړی دواړه ظالمان دي موږ د سولې ورځ غواړو هغه نه ځان ته غواړو یو کونډه خور به یي د خوا به یي په امارت والا کې هم هدیرې ډکې دي اخوا هم ډکې دي دغه دواړه هدیرو ډکولو ته د دې د هدیرو ډکولو دپاره اوس چې دغه پاتې ښځې دي ښځه ګوره قانونونه نه ورته نه دي ټاکلي ښځې مېړه مړ شوی ښځه ناسته دا ګناه لري دا شیطان لري دی احساس هغه لري سبا دې نه ګناه وشي څنګه چل دی نو خو موږ خپله ګوره عدالت وکوي هغې به ټول نه خراب ولې چې خراب نه وه ښه چې ښه دې ولې پرې نه ښودل ښه ورسره دې ولې سوله ونه کړه که نه موږ دا نه وایو چې خراب سره وکړه ولې هغه ښو سره دې سوله ونه کړه دا 3.5 لکه پوځیان چې ټول خو نه خراب دغه دی 1.5 لکه خراب 2 لکه به دلته درولي وو 2 لکه به دې دخوا نور هم برابر کړي وو تاسې ټول 10 زره وي 2 لکه به دې برابر کړي وو چې 2 لکه دا وایي 2 لکه هغه 4 زه به هم تا سره داسې ولاړم والله که د دنیا ملکونو به موږ نه سترګه هغه کېده وایي به دا خل دواړه یو شل 2 شیرات موږ څه وکړو بیرغ نه خرابوم خراب حکومت نه خرابوم خراب څه غواړئ وروره مکتب غواړو نه شي کولی دا څنګه اسلامي نظام دی مکتب غواړو مکتب نشي راته خلاصولی ورته ووایو موږ ملي بیرغ غواړو نه شي نور وایي څه غواړئ خو یا خو دې خوله بنده که او یا نو چې څه غواړو خو بیا راوړه نو چې نه شي کولی خپله مطلب کاسې لاندې کاسه یې نو څه کوي چې دغه خوشې باس کوي زه خبره داسې شی ده ګوره زه دا درته وایم چې موږ افغانان چې دي افغانان که اوس ورته ووایه چې دا بیرغ امارت مني پیغمبر سیار هم امارت نه مني ولې نه مني وروره ولې نه مني دلته د دې ثبوت ته خلکو ته ورسېدا والله که دغسې زه که داسې خبرې ورته ونه کړم چې ته م وایې راته شپاړس زه غواړم چې جنګ قتل دې ختمي او د رښتینې سولې ورځ دی وروره دا سولې ورځ د کمپیوټریانو د بدماشانو د لنډغرو د بلبل دپاره نه غواړم د غلو دپاره دا هغه چا دپاره غواړم چې هغې څو اولادونه ترلاسه ورکړي او هغه پاتې اولاد یې داسې پاتې شي چې هغه پاتې اولاد یې امن کړي او زړه یې ولګېږي
ګوره سوله خو الحمدلله د 11 میاشتې کېږي په افغانستان. سوله نه ده وروره، دا ګوره وروره دا اندرخالي ده وروره. سوله مه وایه، که سوله وایه سوله دواړه خوا راځي، یو د بله سلامونه چې سنت طریقه، یو د بله کیني بغلکشي کوي. دومه خوا یې څوک د دومه خوا څوک د مقابل دومه خوا زه یم. تا ما سره زه درته دا اوس 50,000 پوځیان اماده کوم، تاسې 50,000 اماده کړئ، هلته به یې دواړه کېنو. که تاسو واقع سولې ته مخ ته که دا رسمیت خبره م را جوړوئ، که تاسو غواړئ چې رسمیت باندې ملک وپېژندل شي، چې د پاکستان چور نه شو، نورو ملکونو چور نه شو، راځئ داسې وکړئ. 10,000 کسان والله په بالله که دا خبرې مې اشرف غني ته ونه رسولې، ما ته تون حالت کې او که دا کار مې ونه کړ، داسې څوک موږ ته پیدا کړي چې دوی ووایي چې هغه کس راته راولي چې هغه خودمختاره وي، چې هغه د سره فیصله وکړي. هغه کس مه راوړي چې ودرېږه چې زه تا سره خبرې کوم، ته ودرېږه بیا به زه هلته تارونه او لینونه بیا وڅېړم چې څوک راته څه وایي. نه وروره، مخامخ خبره کوم. مخامخ زموږ مخامخ خبرې دي، د سولې خبرې خو نورې ختمې شوې په افغانستان. وروره خو بیا در خو بیا ګوره وروره، ما درته وویل چې خوله دې لکه د لیوني سړي ګوټ، ته په خبره نه پوهېږې. یو ساعت درته زه خبرې هغه کوم، ته بیا وایې وروره سوله څنګه شوې، خو جنګ یې کوئ، دواړو خواوو جنګ کړی. جنګ چې دواړو کړی، جنګ دې دواړه بغلکشي نه کړي، سوله شوې. مغز دې کار نه کوي وروره قربان. زه لاړ شم وده شه. دا بل څوک دی وروره، ته څه ویل غواړې وروره مخکې دې بند کړی؟ ته صبر وکړه، ته خبره نه پوهېږې په خبره. صبر وکړه، صبر وکړه، ته غوږ نه باسې، صبر وکړه. دا بل ورته اجازه ورکړم. ورور څه ویل غواړې؟ زاهد الله ورور جانه بوتل در راوستی دی، دا بوتل قطع کړه چې سمې خبرې در سره څه وکړو. که وروره زما مخ نه ښکاري، د دې درنه بخښنه غواړم. او بوتل در راوستی دی، دا قطع کړه چې خبل څوک راونیسه. څه کم نه خیر، دلیل ورسره ووایه. موږ نه غواړو چې هغه غلط الفاظ کار کړو چې تر څو هغه هم دایم تا ته کار کړي. نه غواړو هسې وکړو، دواړه لکه په احترام وکړي. نه نه خیر دی زړګي، هغې ستا جواب ما هغې ته وویلې، ته اوس غلی شه که نه، اوس ته هم خبرې وکړې، دی هم وکړي، بیا خبره ګډو. ته دې خپل موضوع ته راشه زړګی. ولې مې چې دی همدغه وایي سوله راغلې ده او سوله راغلې ده. ورته وایه کومه خوا سوله راغلې ده، په کوم ځای کې راغلې ده، د افغانستان په کوم ګوټ کې راغلې ده. ته خو ورته وایې یو ځای راوښایه. مهرباني وکړه، په کوم ګوټ کې د افغانستان جنګ ده چې د ورځې 100 جنازې وړي، کوم ځای کې ده، کوم ولایت کې ده؟ بغلان کې د نن سبا سره روان دي ورور جانه، نن سبا د پنجشیر کې سره روان دي. ګوره هغه خو 15 دانې لنډغري دي، هغه خو پکې، هغه خو اول تر اخره نو سوله غواړي. نه اشرف غني منډي ته ماتل دی چې خبره ونه مني، هر خوا نه پرې شروع کېږي وروره. دا داسې نه دی چې هغه خلک موږ هم د هغې په الحال ملاتړ نه کوو، خو که چېرته نور بیا درپسې ټول وتورېدل، بیا ولاکه دې ملک کې داسې وینې به توی شي چې دا به بیا ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي. ځکه موږ نه وایو چې ونه غواړو چې وینه توی شي، موږ غواړو چې امارت والا ورونه راشي، نظام کې معاش ولري، کار وکړي، ملک دی کورونه ته خپل لاړ شي د شپې. دا موږ غواړو چې د هغې اولادونه او ماشومان خوشحاله وي. ولې که تاسو دا زمینه برابروئ، دا بیا د تخل مجبور به کوئ. موږ خو دغه تر اوسه پورې یو کال شو څه نه وایو. وایي سوله، ستا غوندې خلک راځي وایي سوله شوې. نو کومه ده سوله وروره؟ چا چې جنګ کوه هغه نه ده شوې، بیرغ نه شي راوړلی، مکتب نه شي خلاصولی. دا څنګه سوله ده چې قرآن هم بند کړی دی؟ زاهد الله وروره دی وایي 3 کسان دي لنډغر دي، 4 کسان دي لنډغر دي. وروره ټول لنډغر نه دي د سیلمه، یو څو کسان کېدای شي لنډغر هم پکې چې هغه سوله نه خوښوي، جنګ غواړي په هېواد کې، ورانۍ غواړي، یو څه شی به غواړي، یا به د بار دغه خبره لاس پوسي هغه به غواړي. ټول داسې نه دي. ته نن د خپل یعقوب مولا خبرې واوره چې هغه نن څه ویلي دي خپلو کسانو ته چې د هغه خبره څوک نه مني. په هلته په بغلان او په دغه علاقو کې خپله خبره د هغه نه منل کېږي. هغه ورته ځای ښایي، هغه ځای پرېږدي خلکو ته. څونه ځایونه یې نیولي دي، ولې ونیسي؟ ټول افغانستان دوی وایي زمونږ په واک کې دی، یو ځای چې په واک کې هغه ورته نشي برابرولی. زړګیه بخښنه غواړم، البته زه قوم پرست نه یم، خو زه دوغره وایم چې دغه امارت والا ورونه چې دي، دوی دا مشران ټول نه دي، دوی ملامت دی رایته خلکو. هغه دغه مشران چې دي، دوی په زوره دغه زمینه چې هغه پښتنو ورونو ته بعضو ته لږ کار پیدا شوی، هغه پرې په زوره زار کوي. دوی به بیا کوم ځای کې کوم هوټلو کې ناست دي، کوم ځای کې به اولادونه درس وي. په خدای باور وکړئ ملګرو، تېر نظام دې ونه کتل، وایي ولس موږ دی، ولس موږ دی، ولس یې پرېښوده لاړه. دوی ویلې ولس موږ دی، حکومت دی، اسلامي نظام دی چې امریکا هند کړي دي، ټول لاړه. پیغلو پورې دوی هم پرېښي، هغې هم پرېښي، دواړه ملامت دي وروره. جنګ یې کړی دی، دواړه ملامت دي. دا راته وایي د سولې ورځ غواړو، هغه سولې ورځ غواړو چې د امارت والا مور هم ارامه کښېني، پاتې زوی ته زړه هغه نه وي چې والا دا به بیا څوک پر څه چل وکړي، یا هغه د جمهوریت والا دې ته وایي سولې ورځ. چا سره سوله وسله چا سره وکړي سوله، خو له یو مخالف ډلې سره کېږي چې هغه توپک په غاړه کې اچولی. توپک به یعنې دغه دی نو ته ګوره دا منطق نه شو کېدی. توپک اوس موږ توپک راواخلو چې تاسې موږ سره سوله بیا کوئ. تاسې ټوپک راواخلو بیا مې وباسئ په لتو باندې، بس همدغه خبره ده. وروره موږ په نرمه نارې ووایو، دا وایي توپک تاسې کله دي راغستي. څه غواړو؟ ته صبر وکړه، صبر وکړه چې وایي څه غواړئ، صبر وکړه. صبر وکړه، څه غواړئ؟ بیرغ غواړو، وس کې هم نه ده پوره.
مکتب غواړو وس کې نه ده معاش خو نه راکوي سر دروازې بندي کړي صحیح ده او سفارتونه غواړو چې زموږ سفارت تذکره راکړي نه شي راکولی پاسپورت غواړو نه شي نکاحات غواړو نه شي چې شی نو کوي نو چې شی وغواړو موږ خو چې غواړو تاسې پوز ګوره نظام غواړو صحیح دی دوی مسلمانان دي خو یې دي خو هغه مسلمانان دي موږ یې غواړو رقی غواړو وران چې موږ مخالف چې وطن سره دوکه کوي موږ نه غواړو ولې ښه غواړم او دا داسې غواړم د خپل د دغه په زور شهادت ګوتې په زور غواړم دا د افغانانو حق دی او دا به خپل ترلاسه کوي هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو چې زموږ حقوق